کمنټ راکړئ. ګوره د افغانستان چې موږ کوم اورېدلي دي په سوشل میډیا باندې که نه د هغې بالکل برعکس خبره ده. بالکل لکه په الله یقین وکړئ په 1 کیلومیټر کې چیک پوینټ په 1 کې یا په 2 کې ته به باقاعده ودرولې ته به سرچ کولې ستا نه به یې تپوس کوو خو چې په کوم اخلاقو به یې تپوس کوو د هغې مثال نشته. لکه ما 4-5 ملکه وکتل ما ته په یو ملک کې داسې چا پولیس والا مرور والا ټریفک والا یا امیګریشن دي خلکو موږ سره چا هم په طریقه خبره نه ده. واحد دغه په افغانستان کې هر یو چیک پوینټ دی چې راځه موږ سره چای اوبه وکړه چای ډوډۍ وکړه لکه داسې مجال شته که چا چاته ویلي پولیس والا چاته نه دي یا د خلکو په زړه کې چې کومه مینه ده د پښتنو دپاره نه. موږ سره پنجابي کیمرامین تللی و پنجابي قسم په الله چې کوشش پې کوئ د سره خبرې وکړئ د له خیال ساتئ وي چې دا خفه نه شي تاسو میلمانه نه یئ میلمه دا دی وي قسم دی. سوره ډیپ خبره کړې ده سوره ډیپ خبره کړې ده میلمانه تاسو نه میلمانه دی سوره ډیپ خبره کړې ده. قسم دی چې وایي میلمه لکه دا په یو محفل کې نه په یو مجلس کې نه دا 4-5 مجلس سوري تاریخ شه ده ما ولې بالله غستې ده که نه هغه سره زما د دې سوشل میډیا نه تعلق جوړ شه زه هغه سره تللی وم لکه موږ چې ویډیو وکړه زما د انباکس او زما واټساپ دا به ډک و راشه ماله میلمستیا مو ښه راکړه راشه چې زه دې خدمت وکړم چې ګورې خفه لاړ نه شي. د دې خو بالکل ما سره الفاظ نشته خو چې زه کوم کس سره پاتې کېدم او چا سره تللی وم قسم دی چې زما نه یې کپړې وړې چې راکړه دا د له کور ووینځم نه دا به زه واپس وړم لکه سوچ وکړم ما ځان سره دوره راوړي کپړې چې ته چا کره وینځې خو ستا خپل کور شه مور دې شوه خور دې شوه. صحیح یعنی دې مطلب دی چې سفر د ښه مزدار او ښه ښکلې هغې سره ډېر ما سره الفاظ نشته او انشاءالله ما د کندهار ویډیوګانې جوړې کړې وي د اسانو میله وه بیا د ریګو میله وه هغه په انګلینډ کې څه کمپني ده هغه جهازونه چې الوزه یا 2 کسانو والا هغه یې را سره رابطه کړې ده د هغې هغه پروپوزل مې مخکې ورکړی دی هغه به اپروف شي هغه یو څو جهازه به راولي موږ کندهار ته په هغې کې به ټریننګ ورکوي په هغې کې به سیاحت کوي لکه دا د یو سړی نه وایي چې په افغانستان کې سیاحت نشته په ریګو میله کې دا ګاډي دا لیکزسې دا لنډ کروزرې دا فارچونرې دا داسې یي داسې چې لکه د سر ویښته دا د یو سړی نه وایي چې هلته سیاحت څه کوي. شته زما خپل هم ډېر غټ ارمان دی چې زه افغانستان ته لاړ شم. فرض باندې په کندهار کې د ریګو میلې هغه په دې دوبۍ کې په دې سفاري کې نه په دې سفاري کې